بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن وایو څرنګه موږ کولی شو له خپل پی ایچ پی اپلیکیشن څخه ایمیل ولېږدوو. د دې لپاره موږ کمپوزر ته ضرورت لرو. اول باید کمپوزر انسټال کړو. کمپوزر چې دی یو ډیپنډنسي منیجر دی د پی ایچ پی لپاره چې د په واسطه موږ کولی شو د پی ایچ پی لایبرري په اسانه توګه سره انسټال کړو. وروسته د سویفټ میلر د هغه لایبرري د په واسطه موږ کولی شو ایمیلونه ولېږدوو. دا کمانډ راواخلو چې د په واسطه مو د کمپوزر په تر باندې دا انسټالوو. راځو خپل پروجیکټ ډایرکټري ته سم دلته ما مخکې انسټال کړی ده، ځکه زه ضرورت نه لرم بیا انسټالول ته. دلته به یو فولډر جوړ شي دی وینډر په نامه، او دلته به یو اټولوډ فایل کریټ شي. سویفټ میلر لایبرري به هم دلته موجوده وي. خپل فایل سره لینک کړئ vendor/atolod.php. راځو یو دی SMTP اول کار ده هغه د SMTP معلومات ورکول دي. SMTP چې یو سرور ده، SMTP سرور مشخص کول ده که ته یاهو SMTP سرور استعمالوي، جیمیل استعمالوي، او که کوم هاټ میل یا بل. او وروسته د میلر آبجیکټ کریټ کول دي، او بیا هغه د ایمیل ادرس یا ټو ایمیل ادرس هغه ته غواړې ته ایمیل واستوي، هغه میسیج کریټ کړي. راځو دا کارونه په ترتیب سره کوو. اول د ترانسپورت آبجیکټ کریټ کوو. د دې لپاره مو دی سویفټ SMTP ترانسپورت په نامه یو کلاس لرو. دې ته به مو هغه SMTP سرور نوم ورپاسوو یا URL یې smtp.gmail.com. او دلته به پروتوکول نمبر زه غواړم دی خپل SMTP سرور لپاره استعمال کړم، دا د SMTP مربوط کړي او هغه نیټورک مربوط. او دلته یو پروتوکول ده چې هغه TLS په نامه ده، او هغه موږ غواړو د خپل دغه لپاره استعمال کړو، د خپل ایمیل سینډینګ لپاره. اول کار د هغه سیټ یوزر نیم ده. سیټ یوزر نیم لپاره ما دلته مخکې دوه کانسټنټس ډیفاین کړي، پاسورډ او دی. تاسو کولی شئ هلته خپل موږ کولی شو دلته خپل ایمیل او پاسورډ دلته ریپلیس کړو او دلته یې ګیټ کړو او هغه استعمال کړو. دلته ما هغه فایل هم انکلود کړی دی authentication.information.php په نامه. اوس راځم دی میلر آبجیکټ کریټ کوم. نیو سویفټ میلر، او دلته به زه د ترانسپورت آبجیکټ ورپاس کوم، هغه ترانسپورت مشخصات. بل کار د هغه د میسیج آبجیکټ کریټ کول دي، او دې لپاره هم د سویفټ میسیج دغه کلاس استعمالوم. دلته به زه ټایټل ورپاس کوم چې PHP application emailing demo. دلته به یو بل set from چا څخه زه غواړم لېږدوم، نو زه به دلته دواړو کې set from او set to کې به دواړو کې خپل ایمیل ورکړم، ځکه زه بل ایمیل نه لرم. او دلته به یوازې ټیسټینګ په خاطر باندې خپل ایمیل ورکړم، تر څو ایمیل څخه بیرته د ما ایمیل ته د ایمیل ولېږدول شي. set from او set to سیم مشخص کړو. دلته به set body بل پارامیټر مشخص کړئ، په دې کې هغه ډیټا زه غواړم پاس کړم. زه دلته غواړم یو څه HTML ډیټا پاس کړم. sending demo for PHP applications. دا پیج یو ټک ونیوئ، تاسو به هلته مو ګورئ چې ټکسټ په بولډ راغلی وي، او آخري پارامیټر به set content type، او دلته زه ورکوم text/html، یعنې دا کوم ډیټا زه پاسوم دا HTML ټایپ ده. یو بل فنکشن هم لري د اټیچ په نامه، او دا به وروسته استعمال کړو. راځو اوس نو دا میلر آبجیکټ چې مو کوم کریټ کړی د سینډ میتھډ ته دا میسیج ورپاس کړو، تر څو مو میسیج سینډ کړي، او د ده یو ریزلټ ریټرن کوي. دا ریزلټ مو کولی شئ چیک کړو چې آیا دا ایمیل په صحیح توګه لېږدول شوی او که نه دی لېږدول شوی. نو که چیرې ټرو مو به ولیکو چې سکسسفولي سینډ، او ایلس echo failed to send. هر کله چې مو دا فایل پوره کړو، راځو دا رن کوو او ګورو چې څه کوي. دلته به خامخا یو ایرر ورکوي، او دا ایرر به د ګوګل اتنټیکیټر یعنې اتنټیکیشن، یعنې
ګوګل اجازه نه ورکوله ترڅو تاسې ایمیل ولېږدوئ. دلته ګورو چې ګوګل اتنټیکیشن ایرر ده او دا ځکه چې دلته موږ د ګوګل اجازه نه راکوي ترڅو کم سکیورټي لرونکي اپلیکیشنونه موږ ایمیل استعمال کړي. د دې لپاره موږ باید اول دا ټرن آن کړو، یعنې دا لیس سکیور اپلیکیشنونه موږ ایمیل استعمال کړي. راځو لږ صبر کوو او وروسته یې ریفریشوو. که چیرې په اول ځل نه وسو په دویم ځل بیا رن کوي یا همداسې رن کوي ترڅو پرې دا سینډ سي. هر کله چې دا سینډ سو راځو د خپل ایمیل ته. دلته ګورو چې ایمیل رارسېدلی ده او کله چې موږ دا ایمیل خلاص کړو به ګورو چې sending demo for PHP application او په دې طریقې سره موږ کولی شو SMTP سویفټ میلر لایبرري استعمال